ای دنیا تشه که دا خپل زړګی دی ولټوه. آخر کار راورسېدلو مایپر ته. نو دا مهال یو غره ته خیزو. دلته متاسفانه لاره ډېره خرابه ده. کتونکو کوشش مې وکړو نو کته سوه. اوس له خیره بیا غره ته خیزو نو له سینده تېرېږو. دا د کابل اوبه ده دوستانو. نو دوستانو لاره ډېره سخته ده. نو انشاءالله خپل کوشش کوو چې تاسې باندې دغه کونج هم ووینو. ځکه افغانستان په خپل ځان کې ډېر زیات ښایست لري. باید هر ځای ووینو، هر ځای وګرځو پکې او د الله تعالی شکر ادا کړو. نو الله تعالی توفیق راکړي موږ ته چې وخیزو. کتونکو اخر که راوختم خو لاره پاته ده. نو انشاءالله نن په تفریح راوتلی یم له ډېره وخته بعد. زړه مو په تنګ و. باید دا کتونکي به دا وطن راسره وګوري او لږ به د ما هم پام غلط شي. نو دا زموږ ژوند ده. دغسې مخکې ځو. نو دا زموږ ژوند ده. الحمدلله شکر ده په دغو غرو کې انسان ښه احساس کړي. لاره خو وینئ چې ډېره سخته ده. انشاءالله کوشش کوو. یا الله هوا سخته زیاده تېزه شوه. ماشاءالله دومره راوختل. لاره پاته ده. عجیبه خوندور غر ده. د ژوند مثال لکه غره ته ختل دی. نو سړی سي نیمایي وخیځي که نور دغسې مخکې ولاړ سي نو بیا نور هم خوند ورکوي، جالبه کیږي. او که په منځ کې پاته سي بیا خسته کوني. نو موږ هم خپل ښایسته منزل پسې ګرځو چې ورې کینو دمه وکړو لږ وخاندو. ضروري نه ده چې هره خبره په تلخه لهجه کې ختمه سي. ځکه په مینه او په خندا باندې خبره ختمول هنر ده. خبره دا ده چې انسان باید د نورو خلکو لپاره هم خواخوږی او په دغه بدل کې به الله هم د سره خواخوږی. نو ښه وکئ، ښه ښایسته دي، همیشه پاته کیږي. په امید کې توقع کې یو کمال ده. هغه ما تا ته دا راښیي که لمر چېرته ولویځي همیشه لپاره د تورو شپو معنا نه لري. تر هغه به ښه د بهترینې ورځې امید به ساتي. که دغه نفر په دې فکر باندې شپه سبا کړي چې سبا شپه به هم توره شپه وي، له هغه چې به د تا څه توقع وي. دا ژوند امید او توقع باندې ښایسته او روان دی. کتونکو همدغسې پې ورکته کیږو. له خیره تاسې به د پغمان ویډیو هم راسره وګورئ. نو هغه هم ډېر خوندور لوکیشن ده. زه به ځم هغه ځای به تاسې ته کیپچر کوم. نو کوشش کو چې هلته ځان ورسوو. متاسفانه لاره مو غلطه کړې ده.
نو ډېر زیات یې ستړي کړو. دا مهال دلته یو خو داسې به کښته کېږو. نو د واک اوس خدای مو په خیر کښته کړي. موږ خو بیخي نه پوهېدلو چې ډېر برجې راختلي یو. کتونکو له دغو څوکو راکښته کېږو نو لاره اوس هم ډېره پاته ده. الله تعالی دې راباندې ورحمېږي. دا مهال دلته یو نو څه خوندوره منظره، څه جګ وطن لرو دوستانو. دا سفر دلته پای مومي. نو انشاءالله یو څو هفتو بعد موږ پغمان ته ځو. تاسې به یې اوس راسره وګورئ. نو انشاءالله ملاقات هلته کېږي. له ډېره وخته بعد پغمان کې تاسې په درانه چوپړ کې حاضر سوم. ماشاءالله طبیعت د ما تاسو ته یوه د وروري مشوره دغه ده چې غرونو کې وګرځئ. غرونه ډېر سکون لري، سړی ښه احساس کوي پکې. دوستانو د پرواز وخت ده. دوستانو دلته مو اودسونه ورته وکړو، نو لمنځونه مو ورته وکړو. اوس له خیره دغسې هم کښته ځو. خدای دې وکړي چې د خوندور سفر کې تاسې هم ساعت راسره تېر سوی. ماشاءالله کتونکو نو ځان ساتو، دلته حادثه نه وکړو. ډېر خطرناک بیروبار ده دلته. یا الله یا الله، خوږ نسي د هلکان خوږ نسي. دلته انسان زړیږي هم نو دومره خوندور ځای ده. رمه ده چې تاوان نه ورسېږي. هلکانو ځان وساتئ. بند شو. تیت هلکه تیز کنه کتونکو لاره نه راکوله. یا الله ماشاءالله څه خوندور هوا ده نن. نو وطن بیا غوړېدلی ده. خزان د خزان را سره وینم. پغمان جان